ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. هیله او امید ده چې روغ صحت به ولرئ. د نن ورځې درس مو د 10م ټولګي د فیزیک دوهم موضوع ده او دوهمه موضوع مو د 10م صنف فیزیک کې د فیزیک لنډ تاریخ ده. غواړو د فیزیک په لنډ تاریخ باندې په کومه اندازه باندې بحث وکړو. دا چې مخکې مو د فیزیک په تاریخ باندې یو اندازه بحث کړی ده، نو د دې لپاره چې یو لنډ نظر ورته وکړو. فیزیک موضوعات په لومړنیو وختونو کې د طبیعي فلسفې په ډول باندې ورڅخه استفاده کېدله، یا دا چې فیزیکي موضوعات ټول د یوې طبیعي فلسفې په ډول باندې افاده کېدل او دغه مفهومونه به پکې ځای پر ځای شوي ول. خو د وخت په تېرېدو سره اړتیا ولیدل سوله تر څو پورې فیزیک او د خپله باندې طبیعي فلسفه په مختلفو برخو باندې وویشتل سي، ځکه یو انسان نشي کولی د فلسفې په ډول باندې ټول علوم زده کړي. نو د دې لپاره چې هر علم ته په خپل وخت سره رسیدګي شوي وي او په اسانۍ سره زده شوي وي، نو فیزیک په دې برخه کې په 1850 میلادي کال په لومړي ځل باندې د طبیعي فلسفې څخه راجلا او د یو مستقل علم په ډول باندې معرفي شو. نو په همدې اساس باندې اوس ویلی شو چې د طبیعي فلسفې مختلفې برخې لکه له هغوی څخه کیمیا، جیولوژي، د ستورو پیژندنې علم، او داسې نور، دا ټول ورڅخه جلا سول. هغه برخه کوم چې زیات قوانین پکې موجود دي هغه د فیزیک په برخه پورې وتړل شول. نو په همدې اساس باندې اوس ویلی شو چې مخکې د 1850 میلادي کال څخه فیزیک علم په طبیعي فلسفه کې ویل کېدل یا زده کېدل، او د 1850 میلادي کال څخه را په دې خوا باندې فیزیک د یو مستقل علم په ډول باندې معرفي سول او اوس د یو مستقل علم په ډول باندې پیژندل کېږي. بله مهمه موضوع د فیزیک په لومړني فصل کې د فیزیک ژبه ده. د فیزیک ژبه، فیزیک پوهان د فیزیک موضوعات، مطالب او مختلفې نظریې د ریاضي په واسطه باندې بیانوي. نو په همدې اساس باندې ویلی شو چې دغه مطالب چې د ریاضي په واسطه باندې بیانېږي یا موډلونو په شکل باندې وړاندې کیږي، او موډل په اصل کې د ریاضي یو ساده او خاص شکل ده. یا داسې ویلی سو چې هغه ساده شکلونه چې یو څوک په ذهن کې لري او په اسانۍ سره یو بل څوک ته ورسولی شي عبارت د موډل څخه ده. نو په دې برخه کې فیزیک پوهانو مختلف موډلونه ترلاسه کړي دي د هرې موضوع اړوند، او هغه موډلونه د ریاضي په واسطه باندې تشریح شوي دي. نو په همدې اساس باندې اوس ویلی شو چې فیزیک علم یوې ژبې ته ضرورت لري او د فیزیک د علم ژبه ریاضي ده، ځکه بغیر د ریاضي څخه د فیزیک علم نیمګړی احساس کیږي او ټول مطالب په پراخ ډول باندې افاده کېدلی نشي. لکه د مثال په ډول باندې که چیرته یو پنډوسکی یا توپ په هوا کې پرېښودل سي، نو ځمکه به هماغې پنډوسکي ته سقوط ورکړي. په شکل کې تاسو کتلی سئ. که چیرته دا په آزاده فضا کې پرېښودل سي، نو دا به د ځمکې سطحې ته راولویږي. دا چې د ځمکې سطحې ته رالویږي، نو دغه سقوط په اسانۍ سره بیانول یا په هغه باندې د هغه مفهوم افاده کول موږ کولی شو په موډلونو کې تشریح کړو. د مثال په ډول باندې څو مهمې خبرې په دغه برخه کې افاده کېدلی شي. یو دا چې عموما به جسم د ځمکې سطحې ته په عمود ډول باندې رالویږي. یو دویمه مهمه خبره پکې دا ده چې فاصله د وخت د مربع سره ارتباط لري، او داسې ویلی شو څومره چې یو جسم ځمکې سطحې ته نږدې کېږي په هماغه اندازه باندې سرعت لوړېږي، او د فاصلې د ترلاسه کولو لپاره موږ په همدغه موډل یا په همدغه ریاضیکي شکل باندې کار کولی شو.
ټي مربع x مساوي 4.9 ټي مربع. هر څومره اندازه چې موږ ټي ته قیمت ورکړو په همغه اندازه باندې په فاصله ورنه څه ډول سي ترلاسه. همدغه ریاضیکي شکل ته یو موډل ویلی شو او دغه موډل که تاسو چېرته وګورئ د ریاضي په واسطه باندې بیان شوی ده. نو یو ځل بیا ویلی شو چې د فیزیک ژبه ریاضي ده او په همدې اساس باندې د فیزیک علماو موډلونه د دې لپاره رامنځته کړي دي تر څو پورې په اسانۍ سره مفهومونه افاده سي او دغه فیزیک قوانین چې دي په پیچلتیا څخه خلاص سي او یو چاته په اسانۍ سره ورزده کړل شي. نو دا د فیزیک ژبه او د فیزیک ژبه مو واضح وویله چې د فیزیک ژبه ریاضي ده. دویم فصل، په دویم فصل کې د لسم صنف د فیزیک مهم موضوعات موجود دي او په دغه مهمو موضوعاتو کې یو له هغې څخه اندازه کول دي. اندازه کول مخکې له دې چې اندازه کول تعریف کو، اندازه کول مخکې له دې چې اندازه کول وپېژنو یا په هغې باندې بحث وکړو، لومړی د یو عالم خبره کوو او هغه دا چې یو عالم وایي که چېرته موږ د یو شي په اړوند باندې فکر کولی شو، خبرې کولی شو او هغه اندازه کولی سو او د هغه په یو عادت سره یې ښودلی سو، معنا او مفهوم له دې څخه دا ده چې موږ یو جسم په پوره ډول باندې پېژنو. او که چېرته د یو جسم په اړوند یا د یو شي په اړوند باندې موږ خبرې کولی شو مګر هغه په اسانۍ سره زده کولی، هغه په اسانۍ سره اندازه کولی نه شو یا یو له هغې څخه موږ یو عددي مقدار ورته ټاکلی نه شو، نو ویلی شو چې د نوموړي جسم په اړوند باندې موږ پوره معلومات نه لرو یا جسم په پوره ډول باندې پېژندلی نه شو. نو په فیزیک کې دا چې د فیزیک په تعریفاتو کې موږ تاسو په هغه اولنۍ موضوعاتو کې داسې ویلي ول چې فیزیک هغه علم دی چې اساس او بنسټ یې اندازه کول تشکیلوي. نو ویلی شو چې دغه اندازه کول د فیزیک هغه د مهمو او اساسي موضوعاتو څخه ده. یعنې دا معنا چې ګرانو شاګردانو تاسو به همیشه فکر کوئ یاست کله چې په فیزیک کې یوه موضوع واقع کېږي یا د یو موضوع په اړوند باندې خبره کېږي، یو فکر به مو ورسره دا وي چې نوموړی جسم به خامخا اندازه کېږي. د دې لپاره به فیزیک واحدات ټاکي او په هغه واحداتو باندې موږ د هغې څخه معلوم قیمتونه ترلاسه کولی سو. نو اوس څنګه کولی شو اندازه کول تعریف کو؟ اندازه کولو تعریف په دې ډول باندې کولی شو چې مخکې له دې چې موږ په پوره ډول باندې اندازه کولو تعریف وپېژنو، یوه مهمه خبره دا ده چې کمیت ورته تعریف کړو. کمیت داسې تعریفو هر شی چې د اندازه کېدو وړ وي عبارت د کمیت څخه. تاسو نور فکر کولی شئ څه شی د اندازه کېدو وړ، مثلا یو له هغې څخه وخت د اندازه کېدو وړ. موږ تاسو وخت کولی سو په ثانیه، دقیقه، ساعت، ورځ، شپه، ورځ، کال او داسې نور باندې وښیو. کتله موږ کولی سو اندازه کولی سو، په ګرام باندې اندازه کوو، په کیلوګرام باندې اندازه کوو، په سټن او داسې نور واحداتو باندې اندازه کولی سو. یا نور ډېر زیات داسې مقدارونه لکه یو له هغې څخه مثلا اشتقاقي واحداتو که موږ وګورو سرعت ده، سرعت موږ کولی شو اندازه یې کړو. دا چې سرعت اندازه کولی شو نو هر شی چې د اندازه کېدو وړ و دې ته موږ تاسو کمیت ویلی سو. بل له دې څخه اوس چې کمیت مو وپېژندل د اندازه کولو لپاره دوه کارونه ډېر زیات مهم دي. کله چې موږ یو شی وغواړو چې اندازه یې کړو، کله چې موږ وغواړو یو جسم اندازه کړو، د دې لپاره دوه مقدارو ته ډېر زیات ضرورت او دوه مقدارونه باید موږ تاسو په سم ډول باندې وپېژنو. یو له هغې څخه دا ده چې اول د جسم یا کمیت لپاره د کمیت لپاره مناسب واحد ټاکل. دویم مناسب واحد د کمیت سره مقایسه کول. تاسو څو ګورئ د اندازه کولو لپاره دا دوه کارونه ډېر زیات ضروري دي. که چېرته په دغه اندازه کولو کې موږ دغه دوه کارونه ترسره نه کړو نو فلهذا بیا اندازه کول به مو نیمګړی وي. د کمیت لپاره مناسب واحد ټاکل د مثال په ډول باندې څنګه پوهېدلی شو په دغه مفهوم باندې؟ که چېرته یو دکان څخه موږ تاسو قلمونه غواړو، قلمونه موږ تاسو په شمېر یا په تعداد باندې غوښتلی شو، مګر داسې نه سو ویلی چې 1 متر قلمونه راته راکړه
یا داسې نسو ویلی چې 1 لیټر قلمونه راته راکړه. علت پکې څه شی دی؟ علت پکې دا ده، یعنې دا معنا که چېرته وویل شي هم یو مناسبه خبره نه ده. ولې مناسبه نه ده؟ ځکه د کمیت لپاره موږ تاسو یو مناسب واحد ونه ټاکل. یا مثلا ځینې کمیتونه په کیلوګرام سره اندازه کېږي، مګر که د کیلوګرام پر ځای باندې موږ تاسو متر استعمال کړو نو دا به مناسبه نه وي. مثلا که چېرته موږ وغواړو چې کپړه ترلاسه کړو یا یې واخلو نو که د دې لپاره واحد موږ کیلوګرام وټاکو، یعنې دا معنا چې که ووایو چې 5 کیلوګرامه کپړه راکړه دا یو مناسبه خبره نه ده. ولې؟ د هغه کمیت لپاره مناسب واحد ټاکلی نه ده. نو ډېره ضرور دا ده چې موږ باید د اندازه کولو لپاره د یو کمیت لپاره مناسب واحد وټاکو. لکه اوږدوالی به موږ په متر باندې اندازه کوو، تیل او اوبه به موږ په لیټر باندې اندازه کوو، او همداسې نور زیات کمیتونه. دویم کار پکې د اندازه کولو لپاره چې ده، دویم کار پکې دا ده چې د مناسب واحد به هغه د کمیت سره مقایسه کوو. مثلا په دغه لوښي کې اوبه ایښودل سوي دي، که چېرته په دې لوښي کې اوبه وي نو دغه اوبو د اندازه کولو لپاره به موږ څنګه کولی شو؟ یو باید له موږ سره لیټر موجود وي تر څو په نوموړې اوبه اندازه کړو، بل نوموړې اوبو باید موږ په لیټرو باندې وار په وار باندې مقایسه کړو تر څو پورې نهایي حد ته ورسېږو او موږ ته یوه اندازه کونه په لاس باندې راسي. نو د دې ټولې موضوع نچوړ او خلاص دا شول چې د اندازه کولو لپاره باید 2 کارونه ترسره شي: مناسب واحد د کمیت لپاره ټاکل او مناسب واحد د کمیت سره مقایسه کول. نو په همدې اساس باندې اوس موږ کولی سو اندازه کول په لاندې ډول باندې تعریف کړو. تعریف په دې برخه کې لیکو: اندازه کول یو کمیت د مناسب واحد سره مقایسې ته اندازه کول وایي. یو کمیت د مناسب واحد سره مقایسې ته اندازه کول ویل کېږي. موږ به کمیت پیدا کوو، د هغه لپاره به مناسب واحد ټاکو او بیا به یې ورسره مقایسه کوو، کوم دا کار وکول نو په لحاظه اندازه کول مو ترسره کړي. یعنې معنا دا شوله چې په ورځني ژوند کې اندازه کول د موږ تاسو لپاره ډېر زیات ارزښت لري. څنګه کولی شو په دې په ارزښت باندې یو لنډ تبصره وکړو یا یو لنډ کمنټ ورباندې وکړو؟ هغه دا چې په ورځني ژوند کې که چېرته د ټولو خبرو څخه چې په هره مرجع کې موږ د دې لپاره کوو نو که واحدونه ورنه وایستل شي او اندازه کول ورنه وایستل شي نو بیا د خبرې مفهوم نه افاده کوي او مفهوم نه ورکوي. لکه د مثال په ډول باندې ته یو دکاندار ته ورغلی او غواړې چې د یو دکاندار څخه جنس واخلي، نو که چېرته د جنس مقدار تعیین نه کړي او د پیسو مقدار تعیین نه کړي، هر څومره خبرې د افهام او تفهیم لپاره چې وشي دا به نیمګړې وي او یو پوره مفهوم به پکې اخیستل شوی نه وي. بل راځو اندازه کول په تمامه معنا باندې په صحیح ډول باندې صورت نه نیسي. حتمي ده چې اندازه کول به په اصطلاح باندې نیمګړتیاوې به لري. نو په دې برخه کې د اندازه کول نیمګړتیاوې څه دي؟ د اندازه کولو نیمګړتیاوې. اندازه کول 2 مهمې نیمګړتیاوې لري. یو له هغې څخه د الې نیمګړتیا، د الې نیمګړتیا. دویم د انسان یا شخص نیمګړتیا. په دې باندې څنګه بحث کولی شو؟ د الې نیمګړتیا ځینې وخت د یو کمیت د اندازه کولو لپاره اله سمه نه وي کارول شوې، یا هغه خپله باندې غلطي لري، یا په اصطلاح باندې روغه اله نه وي، خرابه اله مونږ کاروو. دغه نیمګړتیا هغه وخت له منځه تللی شي تر څو پورې اله روغه او بیا هم تبدیله شي.
دویم د انسان نیمګړتیا یو مهمه نیمګړتیا ده انسان چې کله د واحداتو سره بلد نه وي انسان چې کله د اندازه کولو سره بلد نه وي انسان چې کله د یو کمیت سره پوره پوهاوی او بلدتیا ونه لري حتمي ده چې نیمګړتیاوې به لري خو ښه والی بیا په دې کې دا ده څومره چې د دې لپاره یو کار تکرارېږي څومره چې د دې لپاره یو اندازه کول تکرارېږي په همغه اندازه باندې ورو په ورو باندې نیمګړتیا رفع کېږي تر څو پورې نیمګړتیا نهایي کم حد ته راورسېږي نو اوس کله چې دا دوه نیمګړتیاوې وپېژندلې د اندازه کولو په اړوند باندې یوه بله کوچنۍ خبره دا کولی شو یوه ښه اندازه کول به هغه وي چې نیمګړتیا یې نهایي تر نهایي حده پورې کم حد ته راکمه شوې بل په دې برخه کې د اهمیت وړ رقمونه ګورو رقمونه د اهمیت وړ رقمونه موږ اوس څنګه تعریفولی شو ډېر زیات ضروري دي ځکه که د اهمیت وړ رقمونه ونه پېژنو په سم ډول باندې نشو کولی اندازه کول وپېژنو او د دغه فصل او بالخصوص د فزیک تر ټولو نه مهمترینه موضوع همدغه اندازه کول دی ځکه په هره برخه کې چې موږ د فزیک په برخه کې بحث کوو اندازه کول به پکې موجود وي د اهمیت وړ رقمونه د اهمیت وړ رقمونه د هغه رقمونو څخه عبارت ده چې د یوې آلې څخه لوستل کېږي او ورسره د یو شکمن رقم څخه د مثال په ډول باندې موږ غواړو چې نوموړی خط له A څخه چې تر B پورې اوږدوالی لري دا اندازه کړو د دې د اندازه کولو لپاره له خطکش څخه استفاده کوو په خطکش کې ټول واحدونه اول اجزا و د اعضا په ډول باندې لیکل شوي لکه مثلا ټول خطکش بالفرض دا چې ده 1 متر اوږدوالی لري او له هغې څخه وروسته په سانتي متر باندې اجزاوې لیکل شوي دي او له هغې څخه وروسته په ملي متر باندې لیکل شوي دي نو د دې د اندازه کولو لپاره اوس داسې ویلی شو چې نوموړی خط 48 موږ په پوره ډول باندې ولوستل مګرم د 48 سانتي څخه وروسته یو شکمن رقم راواخیستل او داسې به ووایو چې 48.4 سانتي متره نو 48 خو موږ په پوره ډول باندې له آلې څخه ولوستل او ترلاسه هم کړل مګر 4 رقم په اختیاري ډول باندې د خپل قیاس څخه ترلاسه کړ نو اوس د اهمیت وړ رقمونه همدغه 3 رقمونه سو په دغه اندازه کولو کې په همدغه اندازه کولو کې موږ همدغه 3 واړه رقمونه د اهمیت لپاره کاروو او یو رقم هم د نظر څخه غورځولی نشو که چېرته مو یو رقم د نظر څخه وغورځول نو بیا هم په اندازه کولو کې تېروتنه یا د غلطي حد زیاتېږي او هلته مخکې ویلي ول چې د ښه اندازه کول هغه ده کوم چې د امکان تر حده پورې د هغې غلطۍ څنګه سوي وي راکمه سوي وي د اهمیت وړ رقمونو پیژندنه او د هغوی اصول نوموړی درس به انشاءالله دا چې وخت مو پوره ده نوموړی درس به په راتلونکي ساعت کې والو هیله امید ده چې نوموړي درس څخه مو اعظمي استفاده کړې